قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هرکلی کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د چین او لاوس ترمنځ اوسپنیزه لار چې د چین له کومین ښار څخه د لاوس تر وینتین ښار پورې غځېدلی 1015 کیلومتره اوږدوالی لري. دغې اوسپنیزې لارې د 2021 کال د دسمبر په 3 نیټې د یو کمربنده یوې لارې د یوې نامنې په توګه په کار پیل کړی دی. له 2023 کال راهیسې پر دغې لارې ډېر زیات توکي لیږدول شوي او ګڼو مسافرو پرې تګ راتګ کړی دی او د همدې سیمې د سمسورتيا لپاره یې ښه زمینه برابره کړې ده. دغه لار د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره د پرمختګ، نیکمرغۍ او دوستۍ نمونه ده. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې تاسو ته یې معلومات درکړم. د چین او لاوس اوسپنیزې لارې تر جوړېدو وروسته د چین 25 ولایتونو او ښارونو د دغې لارې په اوږدو کې د بار وړونکو اورګاډیو کرښې پرانیستلي او د لاوس، تایلند او میانمار په شمول د یو کمربنده یوې لارې ملګري هیوادونه هم ترې ګټې اخلي. د 2023 کال د اکتوبر تر 3 نیټې پورې یعنې د دغې لارې د پرانیستو په 22 میاشتو کې د توکو د لیږد رالېږد عمومي اندازه 26 میلیونه او 800,000 ټنو ته رسېدلی چې له دې جملې څخه د وارداتو او صادراتو د توکو اندازه 5 میلیونه او 500,000 ټنو ته او ډولونه یې 2700 ته رسېدلي دي. د 2023 کال په اپریل کې پر دغې لارې نړیواله مسافر وړونکی کرښه هم پرانیستل شوی او مسافرین په یوه ورځ د چین د کومین ښار او د لاوس د وینتین ښار ترمنځ یو طرفه مزل کولی شي. د معلوماتو له مخې چین د دغې لارې تر جوړېدو وروسته د اوسپنیزو لارو د چارو په برخه کې د لاوس څه باندې 800 مستعد کسان روزلي او د لاوس څه باندې 3500 کارکوونکي یې پر دندو ګمارلي دي. د یادونې وړ ځای دا دی چې دغې اوسپنیزې لارې د ترانسپورت، ترافیک، سوداګرۍ او سیلانۍ په ساحو کې لاوس ته کابو 100,000 کاري فرصتونه برابر کړي دي. پر دغې اوسپنیزې لارې د لیږد رالېږد د توکو شمیرې او ډولونه د زیاتېدو په حال کې دي او نه یوازې د دغې لارې په اوږدو کې پراته هیوادونه او سیمې بلکې د جنوب ختیځې اسیا د هیوادونو د ټولنې نور غړي هم ورڅخه ښې ګټې اخلي. درانو دوستانو، د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.